که پاکستان د طالب ملاتړ ونه کړي یوه میاشت کې ختمیږي. نن درته د طالبانو په اړه د فضل خان د خولې خبرې لرو. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او د داسې تازه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي فضل خان ایډوکیټ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان له ملاتړ پرته طالب اورپکي په یوه میاشت کې په تدریجي ډول له منځه ځي. ښاغلي فضل خان په خپل تازه ټویټ کې لیکلي چې ترهګر سالار ریاست د طالب اورپکو پروژه د افغان وژنې لپاره جوړه کړې ده. نوموړي همداراز زیاتوي چې د دغو ترهګرو ډلو ټول واک او سرپرستي د پنجاب په لاس کې ده او د ډیورن فرضي کرښې دواړو غاړو ته یې په خپله ګټه راسرخوي. ایډوکیټ که څه هم څو دقیقې وروسته دغه لیکنه بیرته ړنګه کړه، خو تر دې وړاندې هم د کوزې پښتونخوا یو شمېر مخکښو مشرانو ورته پیغامونه خپاره کړي وو چې د ځینو فشارونو له امله یې بیرته رنګ کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مشرانو ډیری وخت د پاکستان څارګره اداره په لر او بر کې په ترهګریزو فعالیتونو تورنه کړې ده.